20 سرود. سره غرمه د چرمشکۍ سیوري ته ځغلي، 2 شاهینه د غره ځالې ته ستانه سول. خړ کړبوړی په ډبره څک څک کېږي، په هوا کې تود د وینو وژم خپور دی. لا په دشته کې شرنګا د تورو خیږي، ګڼ سرتیري د پارتیانو مړه ټپیان دي. اردوان لا د زرینې پلټون دی، نکاپوش سپورې لا ګرد تر پیل تاویږي. اردوان په نکاپوش سپور خشمیږي، خپل شاهي پیل راتاو کړ پرې ناڅاپه. خپل درنه پښه راکوزه په سپین آس کړه، آس په ملا مات سو او سپور ترې راګزار سو. نکاپوش جنګیالی ولوېده په خاورو، په لوېدو کې د مخ نکاب سو لري. ول ووتې له خوده تورې زلفې، یو ناڅاپه د زرینې مخ ښکاره سو لکه ښکلې د سیند بته تکه سپینه. بیرته چسته راولاړه سوه زرینه. اردوان له حیرانتیا ګوته په غاښ کړه. هغه څوک چې غوښته په اسمانونو خدای ورکړې وه پر مځکه راپرېوتې. ملکې د تورې لاس دی لاس کې ټینګ کړ، یو پارتي سپور آس د دې خواته راهی کړ. ملکې په یو ګزار له آسه پریوست. اردوان په مکرجنه خندا مسک سو. شاهي پیل یې ورو ورو وړاندې را رهي کړ. اوګزریاڅ له څو پارتیانو سره ښکېل د یو ناڅاپه یې زرینې ته ورپام سو. په جګړه یې ځان ورته نږدې کړ. یوه بله ډله راغله د پارتیانو د تیش خلیو له سرداره ګرد راتاو سول. اوګزریاڅ یې بیا په جنګ باندې اخته کړ. شاهي پیل را نږدې کېږي ملکې ته، د زرینې ساکي وینه په غورځنګ ده. ماساکي ته سکلور د تایمیرس د ملکه په ویره هیڅ نه د خبره مخامخ د اردوان پیل ته ولاړه. په ډېر خشم اشکاني پاچا ته ګوري. پیل نه ګرد چاپیر تورزن دی، د پارتیانو نیزوالو کړی کړی خپل پاچا دی. اوګزریاڅ د لښکر منځ کې لا جنګیږي. یو ناڅاپه کړی ماته سوله شانه، څو سپاره پارتیان را پرېوتل په مځکه. د پیل شاته په سمن کک را ښکاره سو، سور په وینو له لوی ګرز سره را هسک سو. اردوان لا په مکاره خندا مسک دی، مخامخ یې پر زرینې سترګې شخې. پیل روان دی د پاچا په لاس کې توره، د زرینې لاس کې هم توره ځلیږي. یو ناڅاپه کک نارې کړلې، هی یاهو. ګرز په یو ګزار د پیل پښه کړه ماته. پیل رانګوشي د پاچا ډولۍ کږه سوه. بل ګزار د پیل پر بله پښه راغی، د زنګون د ماتېدو یې خرپا سوه. پیل د غره په څېر راونړېد. په ځمکه د پاچا ساتونکي لرې سول په ځغاسته. اردوان کښته په ځمکه رانسکور سو. سمند وششنید، پر 2 پښو را هسک سو. کک یې ګرز سره تر نیم اسمانه لوړ کړ. وړاندې راغی ملکې سره آرام سو. کک له آسه لږ ورکوږ سو خپل جانان ته. یو ناڅاپه یې نرۍ ملا نه لاس تاو کړ. زرینه یې چسته پورته کړه سمن ته. ملکې تر خپل جانانه لاس چاپیر کړل. سمن بیا هسک سو پر 2 پښو باندې. له میدانه د وتلو لاره ګوري. لوړ بیرغ د اشکانیانو را پرېوتې. اوګزریاڅ سو مخامخ زخمي پاچا ته. اردوان د سالار سترګو ته چې ځیر سو، له هیبته یې لړزه پر بدن راغله. د تیشخلو سردار ودرېد پاچا ته چې ژوندی یې لاس تړلی را روان کړي. خو ناڅاپه اردوان تورې ته لاس کړ. اوګزریاڅ یې سرسري په مټ ټپي کړ. د تیشخلو سردار توره پرې راتاو کړه. د لښکر تر پښو لاندې سر ورغښت. هیاهو له بریمن لښکره ووت. د ساکانو بیرغ پورته سو، 3 رنګه اشکانیانو کړې ګزار. تورې پر مځکه جګړه ودرېد. سرتیري په غوغا سول، د کاکي سوبي خوشي ته په هاها سول. مازدیګر د اسمان څنډې تکې سرې سوې، لکه لمر ته وي شیندلې ډېرې وینې. خو نړۍ ورځ پر فراده تېره سوې. خړه دښته په سرو وینو رنګېدلې. د پیلانو مړې ښکاري غرونه ټپوسان له لرې را روان دي. په ناونو کیناري دي د ګیدړو، د ساکي لښکر کېږدۍ دي پلنې سوي. د هما خمان یې کوز کړه له اوښانو. نن ماښام به د سرتیرو جشن جوړ وي. څوک به مستې ټپې وایي، څوک سندري. هر ټبر به کوي خپل اتړونه. د ساکانو سرداران سره راغونډ سول. د کېږدۍ تر څنګ بیا سره راپنډ سول. د بریا زیر یې ښکاري په څېرو کې. د هیرمند سرود غږیږي په ټپو کې. خوشحالي د ستر دښمن د ماتېدو ده. د ساکانو هسک بیرغ په رپېدو ده. په دې منځ کې ملکه زرینه نسته. هغه ډېره مدبره زړوره، هغه ښکلې، ها مغروره خیالګره، ها صوبمنه، هغه ډېره بختوره. اوګزریاڅ په یوه شوخه خندا مسک سو. ورپه یاد د زرینې او کک چلند سو. په پلرینه مینه خوښ په دې پیوند سو.